زپدې په هغې نه یم د مسجد کا بتخانه ده زپدې په هغې نه یم د مسجد کا بتخانه ده چې جانان پکې اوسېږي هم هغه زما کعبه ده چې جانان پکې اوسېږي هم هغه زما کعبه ده پښتو ادبي تړون سرپرستیانه ښاغلی سعید صاحب ته خواست کوم سید احمد صاحب ته چې راشي او خپل یو څو خبرې ستاسو سره وکړي. ښاغلی سید احمد صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جناب معزز و محترم نائب سفیر خیام اکبر صاحب مہمان خصوصی سفارتخانہ پاکستان الریاض اور جناب عباس سرور قریشی صاحب محترم صدر جلسہ حیدر سے عزتمندو اور درنو ملمنو د ریاض چې کوم ادبي او سیاسي ګوندونه دي د هغې چې کوم مشران دي نو ګل زمین صاحب او شاخیل صاحب میا جمال شاه صاحب او نور تنظیمونه چې کوم ملګري دي نومونه یې زما په ذهن کې نه راځي او ټولو پس راغلو مېلمنو ته زه سلامونه او پیرزونه وړاندې کوم. د محترم زرین پریشان صاحب د دې کتاب سپرلی دی په لمبو کې د دې د مخکتنې او په دې باندې د تعارفي کلمات به زه عرض کړم د مخکتنې په حواله ځکه چې دونه خو زموږ هغه علم او هغه دونه دغه نشته دی خو به هر حال یو څو خبرې به ستاسو ته مخکې ګلونه پاڼې پاڼې شول سپرلی دی په لمبو کې هر ګل په اور کې سوځي هر ازغی دی په لمبو کې هر څو د وخت نه مروده که پرې تا اورونه بل کړل بیا هم د وخت خلیل ګوره ژوندی دی په لمبو کې هر څو که رقیبان رانه راتاو کړي د نفرت اور لا توان د محبت زما زلمی دی په لمبو کې زمونږ د دې سپرلي وطن په ګل ګل منظرونو اورونه راوریږي هر سړی دی په لمبو کې وطن چې شو ستی ستی په شمع یې دا ووې ای عشقه څو سکون څو قلاری دی په لمبو کې د حالاتو په مناسبت باندې د امن دپاره د پریشان صاحب د لیوالتیا او د شرخوښۍ او د جنګ نه بغاوت باندې مشتمل چې کوم د زموږ د محترم پریشان صاحب خیالات او فکر دی په دې کتاب کې نو دا یوازې د خپل ځان یا د خپل خاندان فکر او سوچ نه دی کړی بلکې دا فکر او دا سوچ چې کوم په دې کتاب کې د عکاسي د ذهن عکاسي کوي دا د هر پښتون بچي دپاره د امن او سکون او د هغې دپاره د یعنې د منډو ترړو او د هغې د ښه ژوند او د ښه مستقبل لپاره یو لازواله کوشش دی. لکه چې څنګه وایي
یوازې د شر خوښو په شر زه او غوښتی نه یم زرینه د پښتون بچی بچی دی په لمبو کې د قام او د ولس لپاره د خدمت کولو جذبه پریشان صاحب دونه راپاروي چې هغه کوم حالات چې پیښ شوي دي یا کوم چې پیښیږي د امن دپاره چې کوم کوششونه کېږي د جنګ او د ترهګرۍ نه د نفرت چې هغه کوم انداز خپل کړی دی نو ډېر کم داسې یعنې مضبوطو زړونو والا ادیبان او شاعران دي چې هغوی دونه په زړورتیا او دونه په مضبوطیا باندې دا خبره کولی شي ځکه چې موږ ولیده چې دا کوم حالات زموږ په دې خوږ وطن او زموږ په دې قام او زموږ په دې سماج کې راغلي او راروان دي نو په دې کې ډېر د پښتو متل یو ډېر کټه کټه شاخیلان په هغې کې مطلب دا دی چې هغې راوغورځېدو ماتې وخوړه یو ذلیل پریشان صاحب دی چې هغه کتاب د کتو نه سړي ته پته ولګي چې په هر قسمه حالاتو د مقابلې هغه کې توان شته د هغه شاعري د هغه سوچ د هغه فکر د دغې خبرې ترجماني کوي چې هغه د خپل سماج دپاره د خپل قوم دپاره امن غواړي او خپلو د قوم بچو ته او ولس ته قلم ورکول په لاس کې غواړي د خدمت په حواله باندې د پریشان صاحب چې د ولس کوي خدمت هغه عظمت ته رسي د خلکو زړونو کې چې ځای شي محبت ته رسي چې لګوي په قام پرست د غدارۍ مهرونه د باچا خان په ننګ قسم دی بغاوت ته رسي د پریشان صاحب د کتاب نه دا ظاهریږي او دا ښکاره ده چې که دی دعا کوي او الله ته سر ټیټوي نو هم د خپل قوم او د وطن دپاره دی دعا غواړي او دا د یو شاعر او ادیب کمال او عظمت دی چې هغه به همیشه د ټول جهان او د سماج فکر کوي هغه به د خپل ځان په ځای به د خپل وطن چې اکثر ادیبان او شاعران خپل وطن ته د جانان په نوم یادوي نو د هغه په فکر د خپل جانان په فکر او غم کې به ډوب وي لکه د ساحل صاحب به زه تاسو ته یو شعر عرض کړم ساحل صاحب چې وایي ته د خپل ځان د غمه مرې زه د جانان د غمه زاهد ستا ثواب زما ګناه ته چېرته رسي او زه زموږ د نایب سفیر صاحب هم ناست دی نو زه به په دې حواله باندې د امیر مینای د اردو یو شعر عرض کړم چې امیر مینای وایي खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है परेशान से तालीम और अमन द खपल समाज और वतन दपारा अल्लाह ताला से दुआ दे हुआई इल्म शऊर दानिश सुखन और मिना जमुन मंजिल जमुन मुराद करे रबा जमुन पखावर मुंग ला अमन रा करे مونږ د جنګونو نه آزاد کړی ربا زمونږ د لوټې لوټې شوی وطن کلي ښارونه بیا آباد کړی ربا او په دې بارود بدبویه ماحول راخپور د سرو ګلونو باد کړی ربا زمونږ نن زمونږ راتلونکی سبا زمونږ نن زمونږ راتلونکی سبا خلاص مو د جبر استبداد کړی ربا په هر وطن کې مزدورۍ پسې ورک دا خلک خپل وطن کې خاط کړی ربا زمون جذبه او حوصله ولولې ته د تاریخ ابن زیاد کړی ربا مونږ کې د عدم تشدد فلسفه عام کړی په ټوله نړۍ اثبات کړی ربا د دې وطن چې بربادي وي پکې هغه فکرونه ته برباد کړی ربا پریشان سے د کتاب دا مونږ ته ښیي او وایي چې دی په جبر په زور او په ظلم د طاقت د حاصلولو نه کرکه او نفرت کوي خوا که دته په دې باندې بادشاهي ولې نه میلاویږي خو دی دا مسترد کوي لکه چې وایي
لکه یزید په جبر ملوکیت نه غواړم، لکه حسین په زړونو حکمراني غواړم، نفس او شیطان لرمه، زړه د انسان لرمه، لږه مستی غواړم، لږه شوخي غواړم، د مرګ نه نه ویریږم چې خامخا به مرمه، خو د جانان دپاره لا زندګي غواړم. محبت او مینه د پریشان صاحب مذهب دی او انسانیت د پریشان صاحب درم دی. لکه چې د ده په قول محبت زما مذهب زما ایمان دی، په اشنا باندې مې سر او مال قربان دی، لویچاري په مال او رنګ قامیت نه ده، لویچاري په مال او رنګ قامیت نه ده، چې د بل په چاره راشي لوی انسان دی. خپل قوم او خپل وطن ته جانان وای پریشان صاحب، د مینې او محبت اظهار د جانان دپاره داسې رنګ او انداز کې کوي چې سړی په دې سوچ مجبوره کړي چې د زرین جانان د لوستونکي جانان هم جوړ شي، خو په حقیقت کې دا د ټول جانان وي، د ټول جانان وي، لیکن د سماج یعنی وطن، یعنی خپل وطن او خپل قام. چاته بس لکه چې وایي چاته بس ښکارېږي، ما ته خو ښکاري زما ځان جانانه، څو به د زړه خبره زړه کې ساتم، نن درته وایمه جانان جانانه، څه پریشان کړمه ستا یادونو، وطن ته راشه پریشان جانانه. ډېر معذرت غواړم چې بار چې څومره کسان ولاړ ټول ته خواست چې دلته راشي او شور نه کوي. زه اوس په اخره کې د پریشان صاحب په شخصیت یو څو خبرې به وکړم. د زرین پریشان صاحب که په دیس کې وي او که په پردیس کې وي، د خپلې ژبې پښتو د پرمختګ او عروج دپاره هر وخت په هر ځای کې او په هر حالت کې مستعد او چمتو وي، د هر قسم قربانۍ نه سنډه او دریغ نه کوي، د الله په وحدانیت او یووالي مضبوطه او کلکه عقیده لري. د پریشان صاحب کتاب چې تاسو وګورئ، که څونه خبرې دي څونه دغې دي، نو ما چې دا کتاب په مختصر ډول وکتو، نو زه بیا یې وایم چې د الله تعالی په وحدانیت او په یووالي مضبوطه او کلکه عقیده لري. لکه چې د ده یو شعر دی، وایي هغه به څه سر وي چې ټیټېږي د مخلوق په لور، هغه به څه سر وي چې ټیټېږي د مخلوق په لور، هغه به څه سر وي چې خالق ته په سجده نشي، هغه به څه سر وي چې خالق ته په سجده نشي. فرق د مشرق او د مغرب د وسطونو دی، هر ځای د کعبه خو هر ځای کې ګرجه نشي. لکه څنګه چې تاسو ته کالیجان وي، زموږ یو ملګري د هغه په دې کتاب کې د پریشان صاحب په حواله لیکلي چې دا د پښتو د ده مثال د پښتو د یوې اکیډمۍ دی. خو زه وایم چې پریشان صاحب چې دی نو دا یوازې د پښتو اکیډمي نه ده، بلکې دا د انسانیت یو اکیډمي هم ده او دا د اخلاقو یو اکیډمي هم ده. د دوی صفت کول مخامخ نه ښه، خو د دوی داسې مواصفات دي او داسې خاصیتونه دي چې هغه سړی مجبوروي چې لکه د هغې سړی اعتراف وکړي او په هر ځای کې که هغه موجود وي او که غیر موجود وي. لکه زه به تاسو یو خپله بل ورځ زمونږ د سفارتخانې ته تلو، نو خپله ذاتي قصه به تاسو وکړم. سفارتخانې ته تلو، مونږ د دې سفیر صاحب پسې چې دوی زمونږ د پروګرام کې شرکت وکړي، نو هغه چیک پوسټ کې چې مونږ ودرېدو، نو هغه سړي دغه والا زما نه تپوس وکړو، هغه کوم چې دغه دي سکیورټي والي، ویل څه کوئ؟ ویل ایشندک. نو ما ورته ویل سفارت ته ځو، کومې سفارت ته؟ پاکستان. ویل څه کوئ؟ نو داسې په تیزۍ مې ورته وویل لکه خولې له براله مې بطاقه ده، هغه هغه تجدید دپاره. نو هغه خو موږ راپرېښودو، خو بهرحال پریشان صاحب ما ته قار شو، ما ته چې تا ورته دروغ وویل. مې تا ورته ولې دروغ وویل؟ تا ویل چې موږ ځو او کارونه راسره دي، کتاب زموږ څه نه و په هغه وخت کې، او تا ورته ویل چې موږ دعوتنامې دي دا ورکوو. نو ما ورته ویل پریشان صاحب دومره په عربۍ کې دعوتنامو ته څه وایي او څنګه خو ما ویل چې موږ ته ځان خلاص کړو. نو لکه د هغه
د ژوند یو سټریټ فارورډ یو سیده ساده چې په ژوند کې څه قسمه کوږوالی یا دغه چې دی نو هغه نه مني نه په خپله او نه خپل ملګري ته که د هغه ډېر نږدې ملګری وي او نه په خپل خاندان کې چاته د دې دغه ورکوي د یو حقیقت پسند او یو سړی دی او په خپل یو حقیقت پسند سوچ لري. پریشان سے په ادبي دنیا کې خپل شناخت د یو غیر جانبدار حقیقت پسند انسان دوست او سماج پرست او ژوند پرست په حیث ځان منلی دی او خپلې ذمهداري یې د یو ذمهدار او د یو حساس او انسان دوست دانشور په توګه خپل فرایض په تندهۍ پوره کوي. دا زموږ دعا ده چې الله ورله نور هم توان او توفیق ورکړي چې د مینې محبت او علم دا شمع همیشه بله وي چې سماج ترېنه رڼا اخلي او خپل منزل او مرام ته نور هم نږدې کېږي. په آخر زه د خپلې خبرې په معذرت سره د هغه په یو شعر باندې اختتام ته ورسوم. ما ته تورغر او ملکن د مور یوه غېږه ده، ما ته تورغر او ملکن د مور یوه غېږه ده، زرین پښتون دی او پښتون تقسیم د مور د مړي.